یا رسول الله قرضونو غمونو پریشان ما اخر د تعالی بس په الله باندې ځام نه ټولو وزه تعالی دعا نه خایم چې دا دی ویل الله باندې ټول غمونو قرضونه خلاص د قرضونو باندې مختلفې دعاګانې راغلي ورته ویل ولنا یا رسول الله وی څلور کرتی وایا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يلا زبطانا بنين سم د غمونو پریشانانو لا بنين سم بتابل من العجز دامن قمق الكوم ما كسل دامن سستوم ما بعد خلق كان نشكو عمر بن الخطاب رشي انسان وال واعوذ بك من الجبن والبخل يلا بزد الكوام ما بخل الكوم ما واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربا خلق رماني مزور كوا زور ور كوا او قرض باندې مزور وروا چې زلاني پروتم قرض ما باندې پروتي ځکه دا به ما پریشانې قرض نبی صلی الله علیه وسلم ډېر بخ پنيني ول بالله ځکه دې کې دروغ ویل کېږي واده خلافي به راځي بل مسله به راځي اره خبره به کېشتا اره مسله اگر کو اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال په دې تکړه باندې علماء ټک او کلام کړي دي خو ولې معنا په دې حدیث کې پرتره نور روایت چې انسان ته تبو تعالی شو کې هغه کې پیدا قوت راشي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دا دعا غالي ابن ابي دنيا ذکر دي بخبل موسوعات یو شارع جمع کړی دي ویا ما شنتوب کې د علم زکول د سیرګه پکاړه کې لیکل پکاړه کې پتی کې شړې لیکلو کی معنا مشمول لدا دعاګان یادوي ودا می ویل رب العالمین ما قرضونه ټول خلاص کړ الله رب العزت دې صحابه کرام مطابق دې موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه